صرف د مایک چکولو لپاره مې یو څو خبرې درته وکړې. अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। माता डेरा दे खुशहाली व मौका हासिल सोला चीज दे हमजा बाबा दे सेमिनार था रानमा दी फिरोज खान सादिक डेरा डेरा मनना कहूँ और दे असलम खान तासीर साहब के दो तवज्जुहातों और दे डेरे मीने पहुँचे सरा डेर शौक ना बाला कि खुदा पाक माता दलता आज़ीमो करा करा और तासे कुंदे फजो कसानों सरा मुलाकात शरफ माता हासिल से हमजा बाबा हमजा बाबा अफसोस कि शोर कदर दे पकार हो आगा मुड़ना ओनस दे बावजूद चिड़ेर लिखुना पुसवी दी होश माँ खपल ग्राम मलगरी डॉक्टर यार मोहम्मद महमूद साहब ने पूछना उकड़ा कि आया दे हमजा बाबा रूहानियत बांधे चेर कार सवाया चूंकि आगा डेर सरपा दिसवी दी आगा बेचे न सवाल हालांकि हमजा बाबा लके जिस तरह नोरा शयो ची उचत मकाम चुकन लरी दगा से दे रूहानियत सिलसिले की आगा तडेर लोई उचत मकाम हासिल हो आगा वहबी ओसी लदूनी लिहाज सर अल्लाह जल जलालहू रूहानियत कार दे पर पैदा करा हो दे उड़कवाली वक्त न वाखला तर आखिर वक्त पर चुकुम दी कना आगा दे यो रूहानियत यो नमूना हो अब्दुर्रहीम मजदू से क्या दो मसला डेर मखसिन पाते सुबह वागा बेची शेर तो बताए प्रोग्रामों ने तरह तो नोदबा पुजिकर सरा चुकुंजी वक्त तेरा हो तस्बीह और सरावे और बस खुल बैठा पवला
روحانیت سیس دوائی یو وجود دا انسان چی یو روح دا او دی روح په وجه سره دا وجود چې کوم دی چلیږي روحانیت اولنه چې کوم دی کله ابتدا دی الله جل جلاله په زنګلونو شروع کیږي او اختتام دایا چې د وجود چې ټول دی الله جل جلاله ټول چې کوم دی کنه صفات رایسي بہر صورت حمزہ بابا سره خو ما چې سوره تعلق وو نو هغه دا غوښتل چې یعنی کوم انسان وجود چې نه کوم صفاتی هغه په خپل طریقې سره راشي ایغنا د مضمون او ګن شونه لري سي او خپل شونه چې کوم دي کنه پچې پیدا شي دا د دوه دي کنه یو میشن او مرتبه وي ابتدا د ما چې کله د سره ملاقات کړو نو بنو چې طاهر کلاچوی سے تو بتایا راته او طاهر کلاچوی سے بدلته چې کوم دي کنه دوه راته نو هغه سره سویو او آخري وخت چې څو وخت د دوه وفات ته کم وخت راغی نو پېښور چې بواله ته به کوم دي ورتلو نو حمزه بابا دا خیال وو چې پښتون او مسلمان دا یو شی لکه چې دا د اسلام نه ووته نو پښتون نه ووته او پښتون سره چې کوم دي کنه هغه مسلمان کېدای شي او اسلام چې نه وي ورسره نو هغه پښتون وي خیر اوس په فلسفې ډېرې دي او ډېرې خبرې دي او ما تاسو ته بس اخري دا عرض کوونکی ده چې کچېرته موږ پښتانه اوسو تل غواړو نو په کار ده چې موږ صحیح مسلمان شو او کچېرته صحیح مسلمان موږ نه یو نو بیا صحیح پښتانه هم یو نو تاسو ته مې هم دا عرض ده او ډاکټر اسلم تاثیر صاحب ته ما دا گزارش تا اور سره یا محمد مقبول صاحب ته چې هغه د دوه روحانیت باندې چې کوم کار وکړي چې هغه روحانیت کوم مقام دته حاصل وو چې هغه ورته چې کوم حاصل شي او پښتانه له دې نه چې کوم دي کنه خبر کی دا یو ارسته کوم بیا ختم ما ته خبرې کول هم راځي ما ډاکټر اسلم تاثیر صاحب ته وویل چې نور ډېر سکالران دي ستر ستر خلک دي زه خو چې صرف د پښتو ادب یو خدمتګار یم او هغې په سلسلې کې د حمزه بابا نوې چپې مو چاپ کړې ولې شاید پته نشته چې اوس په چا چاپ کړي که نه به یې چاپ کړې میندېږي به که نه میندېږي بهر صورت ما سره څه نسخې پاتې دي چا که په کار ولې انشاءالله ولې زه به یې ورته ورسوم نو عرض مې دا ده چې موږ هر وخت په زړه کې الله یاد ولرو ډېرې ډېرې کیسې کوو او هغه غوندې موږ لکه چې څرنګه نور کسان دولاړل دغسې زه هم پسې تلونکی یم تاسې هم تلونکي یو چې موږ الله سره یو تعلق جوړ شي چې موږ ځو راځو وده یو لا ویښ یو لا خوراک کوو یا نور کار کوو چې موږ ته الله یاد چې الله ورته یادي الله به موږ یادوي نن سبا چې موږ باندې څومره مصیبتونه راغلي دي موږ د الله نه غافل یو او چې څومره پورې موږ الله نه غافل یو الله به هم موږ دغسې چې کوم دي که نه پرېږدي نو زه دا عرض کوم چې د حمزه بابا د کلام پر رڼا چې د هغه د لبدانه پر رڼا چې موږ چې کوم دي که نه خپل زمزون کښلی کړو او دغه دې ظاهري عقیدت چې کوم دي بیا فرق ده الله پاک دې ماته تاسو ته ټول مسلمانانو توفیق ورکړي چې د خدای پاک موږ هر ګړي هر آن د حکمو منونکي جوړ شو د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې تلونکي جوړ شو
او د خپل نفس اصلاح کوونکي جوړ شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ډېره ډېره مننه. ډیره مننه. ان شاء الله عزیز د خبرو والا د مقالو والا صرف یو کس نیم پاتې دی، بیا به ان شاء الله مشاعره شروع کوو. بلنه مې ورکړې او وختي هم بیا مرته بلنه ورکوم ما ډاکټر صابر شینواري صاحب ته چې راشي او په ستر بابای غزل باندې خپل نظر موږ تاسو سره شریک کا. ډاکټر صابر شینواري صاحب خلاص دور ته وکوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو زه چې څو عزیزان ناست دي، څو مشران ناست دي، خیبر پښتو ادبي ټولنه او د حمزه مینوال چې څومره دي دوی ټولو ته زه ښه راغلاست وایم او مننه یې کوم چې نن دغه دېرشم تلین دستوره کې موږ د کوهاټ سیمې نه د پیروز خان صادق صاحب په ساتت سره دلته راغلي وو. چونکې زه خپله لږ مریض وم او څو ورځې وړاندې زما شوګر لیول ډېر های شوی و، د هغې د وجې نه ما یوه ګوته هم د لاسه ورکړې ده او اوس هم ټانکې راته لګېدلې دي. زه د دې جوګه نه وم چې زه دې غونډې ته راشم، خو د بابای غزل امیر حمزه خان شینواري چې کومه مینه او کوم خواهش زموږ په زړه کې چې موږ ډېر واړه وو، ما به وی چېرې د بابا مزار به چېرته یو دا ځکه شینواري خو موږ هم شینواري وو، خو موږ د کوهاټ شینواري وو، هلته پیدا یو، هلته بې شوي یو او د پیړیو نه زموږ قوم هلته آباد دی، د اولاد کې هم شینواري دي، بل زموږ عزیزان شته. نو په دې سلسله کې ما په دې شینوارو په تاریخ باندې هم کار شروع کړی و او لیکل مې کول. نو ما دا خواهش و چې زه به لوړګي ته ځم او هلته به چې دی په دې باندې به زه پوره هغه کوم. نو بیا موږ په 2014 کال کې چې بر پښتونخوا نه موږ یو سیمینار په شکل کې چې هلته کابل کې جوړو د ژوندون ټي وي په وساطت سره د یون صاحب په بلنه باندې پیروز خان صادق صاحب او اعجاز خټک صاحب موږ بعضې ادبي ملګري چې د کوزي پښتونخوا نمایندګي کوله په کابل کې د عالمي سیمینار کې د شرکت دپاره موږ روان شوي. نو موږ د حمزه بابا په مزار باندې تیر شوي، خو متاسفانه وخت ډېر کم و په هغه ټایم سره چې موږ بابا مزار ته ننوتي وی او هغه مزار دیدن مو کړی وی، خو البته هغې نه مخکې یو ځل نیم زه راغلی یم دلته دې سیمې ته او په دې سیمه باندې تیر شوي وو موږ. نو اوس چې ما کله د بابا د 13 تلین په مناسبت سره د غونډې نه واورېده، نو خدای شته چې ما غونډه شپه خوب هم نه دی کړی د خوشحالۍ نه چې موږ هغه چې دی ډېر وخت پس چې دی موږ د بابا سیمینار ته روان یو، هلته چې دی موږ هغه کوو. نو پاتې شو دا خو د مینې اظهار و د بابا سره او څو پورې د کار او د زیار تعلق دی چې څو پورې موږ بابا لوستی دی او بابا نه خبر یو. واقعي موږ ورباندې د هغه چا مینه راځي کوم تصور چې علامه اقبال د پاکستان د جوړېدو نه مخکې کوم تصور هغه سره موجود و او هغه تصور پیش کړی او پاکستان بیا بعد کې جوړ شوی دی. نو دغسې کوم تصور چې د په نظمونو کې په غزلو کې څه چې موږ لوستي دي چې تر دې پورې چې هغه د خپل د حج سفر هم چې دی که نه هغه چا نوم یې چې اخیستی دی. نو پښتانه خو موږ ټول ماشاءالله افغانان یو او پښتانه یو، نو دې کلمې نه باید موږ تیر نه شو او دا باید موږ خپل حقوقو دپاره هم کار وکړو، د خپل قومیت دپاره هم کار وکړو او د بابا کوم افکار چې دي هغه موږ ژوندي کړو. نو زموږ وخت ضرورت هم همدا دی، دا موږ چې کوم مشکلاتو سره ګیر یو هغه افکارو باندې عمل نشته، په هغه نظریو باندې عمل نشته. نو موږ ځکه د هغه مشکل سره مخ یو، مشکلات موږ ګالو. نو په کار دا دی چې زموږ د دې سیمې شاعران، د دې سیمې لیکوالان، د دې سیمې پوهان
هغه څه ولیکي، هغه څه حس کړي، هغه څه اظهار وکړي، موږ باید هغه شاعري، هغه څه چې هغه ویل په کار نه دي، هغه موږ کوم شاعران، موږ ته خلک شاعران په کوم نظر باندې ګوري، نو هغه موږ څه ونه کړو. موږ باید هغه د غوښتنو په اساس باندې هغه څه ولیکو چې د دې وخت ضرورت دی او د دې حالاتو ضرورت دی. نو حمزه بابا موږ ته هغه لارې ښودلې دي، هغه څه چې هغه د قوم دپاره ضرورت دی، هغه نه باید موږ هغه اوچت کړو. نو زه مشران ډېر ناست دي، خلک ډېر دي او خبرې به مشران تاسو ته کوي، ځکه چې هغوی سره ډېر معلومات دي، موږ سره خو ټایم هم کم دی، ملګري هم ډېر زیات دي. خو زه چونکې اوس راپاڅېدم، شعرونه بعد کې یا ویلی شم یا نه شم ویلی، نو زه یو څو د غزلو یو څو بیتونه به تاسو سره شریکول غواړم. نو هغه امید دی چې ملګري واوري په شوق سره. نو هغه زما د غزل نه یو څو خال چې کوم انتخاب وي هغه به خیره، یو څو هایکو دي، هایکو بابا قاسم بنو صاحب هغه ته به یې ډالۍ کومه چې کومه خبره دوی په بنارس صاحب په خپل هغه کې وکړه شعرونو کې. وایي نه پښتون نه مسلمان پاتې شوم او نه د وختونو قهرمان پاتې شوم، چې په میزان ډېر ننګیلی بللو داسې خاموش په یو فرمان پاتې شوم. او ما د خپل قد سویری تصویر جوړاو چې یو ناڅاپه اسمان کې ورځې راغلي، نه مې سایه نه مې تصویر پاتې شو. دا هایکو ویلي. او وی په ژوندون خو مسافر لوی شوی نه وم، اوس مې څه مسافر بېګوره بولې، پس له مرګه مې د شین قبر کې ښخ کړې. او بله څلوري ده چې وی څنګه منکر شم چې افغان نه یم زه، اول پښتون بیا مسلمان نه یم زه، د لر او بر سیاست خوړلی یمه، قومونه څه شو په امان نه یم زه. او دا خو څلوریزه وه. او بله چې ده وی ما تصور کې لا د لر او بر تصویر جوړاوه، ما تصور کې لا د لر او بر تصویر جوړاوه، ځکه مې سترګو حافظه کې یو تعمیر جوړاوه. او څنګه به پاتې شم ژوندی چې رانه سر پرې کوي، څنګه به پاتې شم ژوندی چې رانه سر پرې کوي، او معجزه نه ده له فطرته مې تقدیر جوړاوه. او د امن په حوالې سره زما یو غزل دی، د هغې نه به هم یو څو بیتونه ویم چې د امن دپاره زمونږ او تاسې ډېر ضرورت دی. نو وی ای د امن باده لږ راوالوځه، ای د امن باده لږ راوالوځه، او تنګ شولو فساد او لږ راوالوځه، او ما درته زولۍ د سوال نیولې ده، او نوره خوښه ستا ده، نوره خوښه ستا ده، لږ راوالوځه. ډېره مننه دي، ډېره شکریه. ډېره مننه. دا ډاکټر صابر شینواري صاحب چې موږ تاسو سره خپل نظر شریک کړو. دا پروفیسر ډاکټر اسلم خان تاثیر صاحب د کتاب مخکتنه چې د کتاب نوم یې دی د ژوند فلسفه د حمزه شینواري په نظر کې، د هغې مخکتنې دپاره موږ سره په سټیج باندې موجود صدر محفل پروفیسر ډاکټر محمد محمود صاحب، هغوی سره تشریف فرما پروفیسر اسیر منگر صاحب، او د هغوی سره بل موجود چې کوم ډاکټر صاحب دی پروفیسر قاسم محمود بنوی لکی مروت صاحب، هغوی ته مونږ خواست کوو چې هغوی دې د پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر صاحب د کتاب مخکتنې طریقہ کار او د هغې لپاره موږ سره په سټیج باندې موجود شو. مهرباني صدر محفل ډاکټر محمود محمود صاحب ته هم په سټیج باندې ولاړ کسانو ته خاص کچ وڅکېږي شي او هغوی دا کتاب مخکتنه وکړي.
ډیره مننه د نو راغلیو شاعرانو د نو راغلیو مېلمنو ته په غیر اخلاص یو ځل بیا وایو حاجي علمگیر افریدی صاحب ډېر مننه تشکر چې راغلو موږ سره یې ګډون وکړو وارث عاجز صاحب ابشار برک امبر خیل صاحب موږ د ټولو ډېر مشکور یو چې موږ سره خپل قیمتي وخت راکړو تاسو زموږ چې د چا دپاره ناست یو د دغه محفل ټوله نه لویه ښکلا یقین وکړئ زمونږ په پښتنو ادیبانو شاعرانو کې یو ځلانده ستوری یوه لویه نامه بلنه ورکومه صدر محفل پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب ته خلاصونه وکړئ چې راشي او موږ تاسو سره خپل د شریکه پروفیسر یار محمد مغموم صاحب ملګرو نن د حمزه صاحب درشم کال ته چې هغه وفات شوی دی دېرش کاله وشو او داسې نه محسوسېږي چې دېرش کاله چې مونږ وایو چې که نه پرون وفات شوی دی او په حقیقت کې دېرش کاله وشو نو په سټیج باندې ناستو زما ملګرو او لاندې زما څوک کشران دي څوک معمزولي دي او شاید چې مشران هم پکې وي زه تاسو په مخ کې اصل کې په دې موقع باندې دومره ډېرې جوړې خبرې نشي کېدای ځکه چې لږ وخت وي که نه بس هغه سرسري خبرې وي او چې کومې ضروري خبرې وي نو هغه تقریبا وشوې هم محب وزیر صاحب چې کومه خبره وکړه چې د حمزه صاحب سره بابا نه دی پکار ټیک وي زه اوس متفق یم بلکې ځکه د بابا د لفظ ډېر سخت مخالف یم دا د محب وزیر صاحب ووی دا چې کومه خطاب ورته ملاو شوی که نه بابا غزل نو دا خو څه په دې باندې نه چې که دا بابا بوډا سړي ته وایي نه بابا خو لکه دا دی چې د غزل که کمال حاصلونکی بابا لکه اردو کې چې کوم دی مولوي عبدالحق ته څه نوم دی هغه بابای اردو یا دغسې نور دي اصل کې دا بابا لفظ چې کوم دی د رحمان بابا سره هم شروع کې بابا نو رحمان صاحب یې ورته وی رحمان صاحب دا بابا پته لګي چې دا بابا لفظ د کوم زبانې نه شروع شوی دی خو اوس خو چې کوم دی بابا کہتا روغاني صاحب چې وو بابا کہتا او اوس پکې زموږ ملګری دی نور الامین یوسف زی هغه ته بابا وایي مراد صاحب چې وو مراد ته به بابا وایي دا هسې یو پته نه لګي یو رجحان غوندې کې دی او ښه نه لګي د رحمان بابا سره چې محب وزیر وي چې هغه سره ښه لګي نو ټیک دی دا هغه به دغه دوه چې کوم شاعران دي خوشحال بابا او رحمان بابا دا خو زموږ قومي شاعران دي نو که بابا ورته وایي نو خیر دی یو احترام دی دا نورو سره چې کوم دی بابا خو نه کوي او بلکې اوس خو یو نوی بل رجحان دا دی چې غني خان ته صوفي وایي اوس خدای ته وګورئ تاسو غني خان ته وګورئ یا هغه د مستۍ نه ډک ژوند ته وګورئ او دوی صوفي کړو نو دا چې کوم دی دا د ځان له خبرې دي د ځان له خبرې دي یعنی مطلب دا چې داسې خبرې چې نه عقل بني نه فکر بني اوس غني خان ته پکې بعض خلک بابا وایي حالانکه هغه سره بابا دومره بدي ښکاري یا هغه د مستۍ نه ډک ژوند ته چې وګورئ بیا بابا ته وګورئ او بیا یا صوفي ته وګورئ ګوره صوفي چې کوم دی صوفي خو یو ډېر بل شانې سړی وي که نه غني خان ته چې صوفي ورته وایي نو یو روماني شاعر ورته ولې نه وایي او سورس د دواړو یو دی د تصوف او د رومانویت سرچینه چې کوم ده یوه ده دواړه چې کوم دی سبجیکټ او خیالات دي موضوعي خیالات دي نو په ځای د دې چې موږ ورته صوفي ووایو نو پکار دا ده چې موږ هغه ته یو پیورلی رومانټیک پوئټ پیورلی بالکل خالص روماني شاعر د حمزه صاحب یو شعر دی چې حمزه سپرلی لا د خیبره نه ځي ډېرې غوټۍ په موسیدو ښکاري که تاسو وګورئ د حمزه صاحب د شاعرۍ اثرات په ټولو پښتنو باندې شوي دي په ټول پښتو شاعرۍ باندې د حمزه صاحب اثرات دي خو یعنی مطلب دا چې په څه ناڅه شکل کې اثرات شوي دي خو د کورې چې کوم خلک دي دا یو عجیبه اتفاق دی زوی چې کوم دی مراد شینواری په هغه باندې اثر نشته بالکل نشته هغه ځان ته یو لار ده په ناظر سے باندې چاہے پرشتے کی خورے کیږي او ډېر نږدې ملګری و شطرنج به یو ځای کولو
هغه باندې اثر نشته بالکل هغه په شاعرۍ کې اړو تصوف شته نه اکرم فاروق شینواری آیډن نږدې ملګری هغه باندې اثر نشته نو دا ډیو چې وی رڼا نور خلکو ته ورکوي خو بیخ کې تیروي نو د امزا صاحب په کور کې چې کوم دی اثرات نشته او په نور خلکو باندې اثرات ډېر دي د امزا صاحب شاعري چې کوم دا ډېر عجیبه شاعري ده ډېر عجیبه لکه دا دی چې د په شاعرۍ کې 3 موضوعات چې کوم دي هغه ډېر مشهور دي یو پښتونولي او یو تصوف او یو رومانویت نو تصوف چې کوم دی دا د مرزا خان انصاري په لار باندې لار دی وحدت الوجود دا د روحانیانو په لار باندې لار دی او کومه خبره چې امزا صاحب د رحمان بابا متعلق کړي و چې کوم د هغه د شاعرۍ نه تصوف وباسو نو د هغه د شاعرۍ زکات په هم په لاس را نشي دا د امزا صاحب خیالات دي د رحمان بابا د شاعرۍ متعلق حالانکه رحمان اصل کې په انګریزي کې دوه ټکي استعمالېږي یو صوفي دی او یو میسټیک دی نو اصل صوفي چې وي میسټیک وي په انګریزي کې چې دا میسټیک وي رحمان بابا میسټیک نه دی ځکه چې د هغه په شاعرۍ کې د اسلام د دایرې نه بهر اړو خبره نشته ټول اخلاقیات دي نو که صرف اخلاقیات ته څوک تصوف وي بیا خو ټیک دی او که اخلاقیات ته تصوف نه وي نو بیا رحمان بابا صوفي شاعر نه دی یا د اخلاقیات شاعر خو ته ویلی شو خو صوفي شاعر ورته نه شو ویلی میسټیک ورته نه شو ویلی میسټیک چې کوم دی سوا د یو شعر نه چې مکتب حال د مذهب وایي مکتب حال د مذهب وایي عشق سوا د مذهبه د دغه یو شعر نه علاوه د رحمان بابا په ټول شاعرۍ کې میسټیسیزم نشته بالکل نشته میسټیسیزم چې وي دا د مذهب نه بالاتر یو شعر دی د مذهب صحیح کار نه وي دا زمونږ چې کوم چې موږ ته صوفیانه شاعري وایو نو دا د مذهب په دایرې کې وي خو میسټیک اوس د میسټیک لپاره په پښتو کې لفظ شته او که نشته دا نه خبر خو هغه چې کوم دی هغه د مذهب صحیح کار نشته نو په دغه لحاظ باندې د امزا صاحب دغه خبره چې کوم دی چې کوم موږ د رحمان بابا د شاعرۍ نه تصوف وباسو نه دی هغه د شاعرۍ زکات په هم په لاس را نشي نو دا دغه اخلاقي شاعري ده او دا د دیوبند عالمانو دا فیصله کړې وه د دیوبند عالمانو فیصله کړې وه چې کومې شاعرۍ کې چې اخلاقیات وي هغې ته به مونږه صوفیاني شاعري وایو نو په هغه لحاظ خو بیا ټیک ده خو میسټیسیزم د رحمان بابا په شاعرۍ کې نشته د خوشحال بابا په شاعرۍ کې شته دا شیخان چې مونږ روژه کړي دا شیخان چې مونږ روژه کړي جنت غواړي د خوشحال د مزدورۍ اطاعت نزده نو هغې کې شته رحمان بابا کې نشته رحمان بابا ټول د اسلام په دایرې کې د رحمان د حمزه صاحب په شاعرۍ کې 3 شیونه چې کوم دي تصوف ما لکه چې عرض وکړو تصوف پښتونولي او رومانویت نو په تصوف کې خوا د وحدت الوجود په لار باندې لار دی او اصل کې خبره ده چې مونږ هغه چې کوم ګران شعرونه دي که نه هغې ته لا مونږ ګوتې نه دي وروړلي د حمزه صاحب چې کوم اصلي شعرونه دي مونږ خو چې دا خبرې کوو که نه مقالې لیکو د پی ایچ ډي مقاله د ایم فل مقاله دا نورې نو مونږ هغه آسان شعرونه کوټ کوو اوس د حمزه صاحب د غزلونې لومبی غزل چې کوم دی دا احساس د خدای کمر زما دی بخکته کشته پورته پر زما هیڅ چا ور باندې باس نه کړی نه پې کوی شي دا احساس دی د خدای کمر زما دی بخکته کشته پورته پر زما او د حکمت آینستان حیران مکړه د جوهر لبار سپک وزر زما نو دا ډومبیا یو غزل چې کوم دی زما دا خیال دی چې په ټولې پښتونخوا کې به دا څوک نه وي چې د دې تشریح وکړي نو لکه دا دی چې موږ هغې ګرانې شاعرۍ ته لا ګوتې ور وړلې دي ځکه چې په هغې باندې وخت ضایع کېږي په هغې باندې وخت ضایع کېږي موږ د وخت د بچت لپاره آسان شعرونه چې ټول خلک پرې پوهېږي اوس ګوره که نه ستا په سترګو کې غړېږي زما مینه ستا په سترګو کې غړېږي زما مینه دغه قسم ته غزل چې دي دا د حمزه صاحب ډېرې مشهورې دي ستا په سترګو کې غړېږي زما مینه ما ته نه ګوري شرمېږي زما مینه د ساړه خویه د زار شم لا دې ډېر شي سړه مشه که تودېږي زما مینه او دې کې یو شعر دی
چې حمزه حسن یې خزان په مخ واخیست، حمزه حسن یې خزان په مخ واخیست، اوس په ګل غوندې غوړېږي زما مینه. اوس ګوره د حمزه صاحب ډېر شعرونه داسې دي چې خلکو غلط تشریحان کړي دي. دا شعر چې کوم دی څومره ساده شعر دی. دې کې حمزه صاحب وایي چې حسن ولګېدو خزان یې په مخ یوړو. او د مصري ته چې ګورې ناپوټه غوندې ښکاري. حمزه حسن یې خزان په مخ واخیست، حسن ولګېدو خزان یې په مخ یوړو. او خلکو یې تشریح دا کړي چې خزان ولګېدو د حسن یې په مخ یوړو. داسې نه ده، حسن ولګېدو خزان یې په مخ یوړو. نو ځکه چې کوم دی اوس په ګل غوندې غوړېږي زما مینه. دغسې بلا شعرونه دي، بلا شعرونه دي چې هغې تشریح اول خو چا کړې ده او که کړې ده نو غلطه یې کړې ده. نو پکار دا دی چې مونږ چې کوم ګران شعرونه دي چې هغه دغه کړو. حمزه صاحب پښتو چې کوم ده هغه مسلمانه کړې ده او اسلام یې پښتون کړی دی. ګوره دا ډېر غټ کمال دی. پښتو ته د اسلام جامې ور اچولې دي او اسلام ته د پښتو جامې ور اچولې دي. صحیح دی. دواړه چې کوم دي دواړه یو ځای ته راوستي دي. یعنې د هغه په خیالاتو کې د حمزه صاحب د فکر تر مخه پښتو او اسلام چې کوم دی دا د یو نوم دوه اړخونه دي، دا یو شی دی. او یعنی او بیا چې کوم دی د یعنی حمزه صاحب که تاسو وګورئ که دا نو د حمزه صاحب په ټولو شاعرۍ کې دا پښتو چې کوم دی دا د خیر په معنو کې استعمال شوي ده. پښتو خیر دی لکه څنګه چې اسلام خیر دی دغسې پښتو خیر دی. نو پښتو د خیر په معنو کې استعمال شوي، مغول چې کوم دی دا د شر په معنو کې استعمال شوی. نو د حمزه صاحب په ټولو شاعرۍ کې دغه د خیر او شر جګړه ده او جګړه د خیر په فتح باندې تمامیږي. یعنی پښتو او اسلام ته هغه په خپل شاعرۍ کې فتح ورکوي، ګټه ورکوي او شر چې کوم دی هغه مغلوب کوي، مغول علامت چې کوم دی هغه مغلوب کوي. نو لکه دا چې کوم دی یو ډېر ما وی چې استر کې پښتنې ولې انکای شوې نیغې شو باڼه د تا ته چا خبره وکړه. او برند که حوادث د وختونو په ککو کې زه به حوصله هم پښتنه ورته پیدا کړم. داسې بلا شعرونه دي. خو لکه دا چې ته بیا دا خبره کومه چې کوم هغه د فلسفې نه ډک شعرونه دي، د پښتو د معنو نه ډک شعرونه دي، هغه راسپړدل پکار دي. پی ایچ ډیګانې خلکو وکړې هغه شعرونه راولسپړدو نو هغه راسپړدل پکار دي. زما خیال دی چې بس پکې ډېره مهرباني خوشاله. د نن ورځې د غونډې صدر محفل پروفیسر ډاکټر یار محمد محبوب صاحب دومره ګټورې خبرې وکړې، دومره په زړه پورې خبرې وکړې، عالمانه خبرې وکړې چې یقین وکړه چې څوک هم به پوه شوي وي هغوی به تر ډېر څه زده کړي وي. په دنبال کې د مشاعرې آغاز کولو نه مخکې بلنه ورکوم د قراردادونو وړاندې کولو دپاره پروفیسر ډاکټر طواب شاه مسرور صاحب ته چې راشي او قراردادونه وړاندې کا او د هغې نه پس به انشاءالله مشاعره پیل کوو. ټول شاعران به خپل خپل کلامونه موږ سره واوروي. بلنه ورکوو پروفیسر ډاکټر طواب شاه مسرور صاحب ته اخلاص نه ورته وکړه کوئ. یو ځل بیا ستاسو وخت غوښتو مننه کوم. قراردادونه وړاندې کول هم زه ضروري ګڼم. تاسو ډېر وخت دلته وایسته او یقینا چې لږ به راتنګ شوي بیای، خو دا قراردادونه وړاندې کول هم د بابا د کمپلیکس او زموږ د علاقې سره ډېر ضروري تعلق لري. نو په دې بنا باندې زه هغه قراردادونه وړاندې کول غواړم. خو د قراردادونو وړاندې کولو نه وړاندې د بابا د پښتو ژبه نظم نه څو شعرونه سره شریکول غواړم چې په پردۍ ژبه خبرې پښتون نه کا، بې لیلا بله سودا خو مجنون نه کا، څو د خپل ادب باران باندې ونشي
بل باران به د کام فصل زرغون نه کا غیر و ژبو کړي لاهو په خپل تهذیب کې بې پښتو باندې بل هیڅوک راستون نه کا خپل ژبې خپل تهذیبو ته چې شا کړي ملګرتیا له هغه کامه ژوندون نه کا اول خپله ژبه پس ته نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا پیرنګیان د پښتو ژبې خوشچین دي خو دې درمن ته نظر هم پښتون نه کا بې له دې که ټول جهان هم ورته پرېږدي بل میراث به ستا نسلونه ممنون نه کا او پاسا د عمل جذبه پیدا کړه یو ملت هم ترقی په افسون نه کا مننه وزه د سرکار متعلقه ادارو او چارواکو نه او د ضلع خیبر منتخب نمایندگانو نه څو غوښتنې لرم او هیله لرم چې په دې کې به تاسو ما سره بھرپور حمایت وکړئ ټولو نه اول زه د آی جی ایف سی نور ولی خان صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې هغوی په خپله خوښه او اختیار باندې د بابا مزار تعمیراتی کار آغاز وکړو او ډیر په ښکلې طریقه باندې دا کار روان کړی دی خو ورسره اندی آئی جی ایف سی نا اور سرا زموږ د علاقې منتخب نمایندگانو نا زدا غوښتنه لرم چې د بابا کمپلیکس سره پیوست دی یو جرګه حال یا مشاعره حال یا سیمینار حال تعمیر کړی شي چې موږ د بابا کلیزي او داسې نور ادبي او ثقافتي پروګرامونه هلته ترسره کوو دویم قرارداد دی چې د بابا کمپلیکس ودانۍ دپاره دی د اوبو د سولر سیسټم لګولو او ورسره زنانه او نارینه واشرومونه جوړولو بند بنا وکړی شي دریمه غوښتنه دا ده چې د کمپلیکس کتابتون دپاره دی منتخب نمایندگان د سرکار په توسط سره د یو مستقل لایبریرین بندوبست وکړی شي کتابتون دی ولسی وګړو لپاره پرانستی شي په کتابتون کې شته کتابونو ترڅنګ دی د پښتو ادب او تاریخ ترڅنګ د نړیوال ادب ساينس او تاریخ غوره کتابونه راوړی شي څلورمه غوښتنه دا ده چې ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج لنډی کوتل او پاټا پوهنتون دی په ترتیب سره حمزه بابا پوسټ ګریجویټ کالج او حمزه بابا پوهنتون په نوم باندې منسوب کړی شي بله غوښتنه دا چې د ستر حمزه بابا د ذاتی استعمال سیزونه لکه شمله پګړۍ څادر جامې څپلۍ میز کرسۍ قلمونه او ډایرۍ وغیره دی د بابا د کورنۍ د مشرانو په خوښه باندې د کمپلیکس په ودانۍ کې دی ولا یوه کمره جوړه کړی شي چې د بابا مینان دغه سیزونه ویني او د دې نه روحاني فیض حاصلوي شپږمه غوښتنه دا ده چې د حمزه بابا چیر په نوم دی یو اداره جوړه کړی شي چې هغه وخت په وخت د بابا د کتابونو جایزه اخلي او د کمبخت په صورت کې دی هغه شپارسات لیا سرکار ته او لیا په خپله خوښه باندې د چاپ کولو بند بنا کوي
اومه غوښتنه دا ده چې د پښتونخوا ثقافت محکمه دی په مستقله توګه باندې د بابا په نوم باندې یو ایوارډ جاری کړي، د ایوارډونو یا سلسله دی جاری کړي. دغه ایوارډونه دی په علاقایي سطح او په ملکی کچ شاعرانو، ادیبانو، ادبي کتابونو او دغه رنګ غوره کارکردګي ښکاره کوونکو ادبي تنظیمونو له د هغې د خدمات په توګه ورکولی شي. اتمه غوښتنه دا چې د ضلع خیبر سره تعلق لرونکو شاعرانو، ادیبانو، کتابونو چاپ کولو لړۍ دی د سرکار لخوا د حمزه بابا د چیر د سپارساتو په رڼا کې شروع کړی شي. دې نه علاوه دی حمزه بابا د کلیزو دستورو ترڅنګ د ضلع خیبر د نورو وفات شوو شاعرانو، ادیبانو دستوري او تلینونه د نمانځلو بندوبست وشي او ورسره دی د ژوندو شاعرانو، ادیبانو د اعزاز او درناوي په توګه باندې وخت په وخت لویو ادبي دستورو لړۍ پیل کړی شي. دې نه علاوه زه د لنډي کوتل ټیمونه دا غوښتنه کوم چې په پوري بنیاد باندې دی کم نه کم د ټیمې دوه هلیکار د بابا مزار د پاره وګمارلی شي چې هغه یو کس د بابا د مزار دننه ودانۍ او یو د پارک د ایریا د صفایۍ بندوبست کوي. دا خصو غوښتنې وي، خو یوه بله خبره رانه یره شوې وه او هغه خبره دا ده چې لکه څنګه موږ تاسو ته معلومه ده چې اکادمي ادبیات اسلام آباد پاکستان د ملکی کچې لپاره د ادب لپاره یوه لویه اداره ده او دغسې خیبر پښتونخوا کلچر اینډ ټوریزم ډپارټمنټ په دې دواړو ادارو کې په سوونو تعداد کې اهلکار کار کوي د ادب او د ثقافت په نوم باندې. او تاسو ته معلومه چې کروڑونو په تعداد کې د کروڑونو په شمیره کې دلته دا دوی بجټ استعمالوي او د ادب او د ثقافت په نوم باندې استعمالوي. خو زه دلته تاسو ته دا یادګیرنه درکول غواړم چې زه د دواړو ادارو کې کار کوونکو ذمہوارو کسانو ته د دې سټیج نه او ستاسو په تواسط سره زه ډیر د افسوس اظهار کوم چې د ستر حمزه بابا غوندې ستر شخصیت نننۍ دستوره هم مونږ په خپل تعاون سره په خپله چانده سره نمانځو. په کار خداو چې د دې ادارو ذمہوارو کسانو مونږه کنټیکټ کولای او زمونږه خدمات یې حاصلولای او دا دستوري یا په ښه طریقه باندې ترسره کولای. خو زما په خیال باندې دغه دواړو ادارو مشرانو له شرم پکار دی او د دې باندې غور کول پکار دی چې آینده کې د داسې پروګرامونو ذمہواری په خپل سر باندې واخلي او په لوکل سطح باندې په مقامی سطح باندې زمونږه خدمات حاصل کا چې یو طرف ته د داسې سترو شخصیاتو د حمزه بابا نه علاوه په خیبر کې ډیر ستر شخصیات شته دی چې هغه وفات شوي دي او داسې ستر شخصیات شته دی چې هغه ژوندي دي. نو هغوی د اعزاز او درناوي لپاره سترې دستورې ټاکل د هغوی ذمہواري جوړږي. خو یو ځل بیا وایم په افسوس سره وایم چې نننۍ غوندې ستره دستوره بنا کولو کې زمونږه ذاتي خلکو مرسته ملګرتیا کړې ده او هغوی یو اهلکار قدر موږ سره شریک نه وي. نو پکار ده چې په دې خبرو باندې دا غور وکړه او دا د غفلت سترګې واکه د وخت راکولو یوه نړۍ. مننه. بلنه تشکر مننه داو پروفیسر ډاکټر تواب شاه مسرور صاحب چې تاسو ته قراردادونه وړاندې کړه، شاعرانو نمونه مې ولیکل
ټولو ته دا خواست کوم چې هر یو شاید دې خوا را درومي یو کلام به واوروي ځکه چې وخت کم دی انشاءالله مشاعره د هغې پیل کول غواړو د صدر محفل په اجازه باندې